درس دا اوس پر کومه صرف د وینډوز 8 باره کې اوسو خبره تشریح کړي. اول وینډوز 8 انسټال کړه، بیا د وینډوز 8 د انسټالیشن نه پس چې کوم دی اوس راځم زه د رجسټریشن نه پس خپل کمانډ تر راځم. یعنی په کویک ایکسس مینیو کې ځکه دې ته مونږه کویک ایکسس مینیو وته وایو، یعنی کیم وته ویل کېږي. مطلب دا دی چې په دې کویک ایکسس مینیو باندې رائټ کلیک کړئ ته کیم وایي. نو د کیم کې اوس زه راځم رن کمانډ ته چې آی دا رن کمانډ څه دپاره مونږ کاروو د دې صفحې دي مونږ ته. نو کویک ایکسس مینیو یا ورته کیم دا مونږ تاسو ته ما ویلي مو چې دا کیم چې کوم دی یاد ساتئ دی شارټکټ وینډوز کی پلس ایکس یې شارټکټ چې کله تاسو وینډوز کی پلس ایکس به وهله نو دا کویک ایکسس مینیو وته ځکه وایي چې ډېر په اسانه سره چټکۍ تیزۍ سره مونږ لاسرسی دی کمانډس ته کولی شو. دا څونه کمانډس چې کوم دی مونږ ته راکړي دي ته لاسرسی کېږي ځکه ورته کویک ایکسس مینیو وایي. او د کویک ایکسس مینیو شارټکټ چې کوم دی هغه وینډوز کی پلس ایکس دی مونږ سره. نمبر 1 زه راځم د رن کمانډ ته. دا رن کمانډ څه شی دی، څنګه کار کوي، د دې باره کې څو خبرې تاسو ته تشریح کومه. سبا د نه څوک د رن کمانډ باره کې تپوس کولی شي. شارټکټ یې مونږ سره د وینډوز کی پلس آر یې شارټکټ دی. که تاسو بار بار د کویک ایکسس مینیو ته نشئ راتلی نو تاسو د کیبورډ نه وینډوز کی پلس آر ووهه نو تاسو له به دا رن کمانډ در به کېده ته. یا تاسو وګورئ رائټ کلیک کې دی ځای نه او په رائټ کلیک سره وګورئ د رن کمانډ ته راشه هم دې ځای نه د رن کمانډ ته راتلی شي. رن کمانډ کار څه کوي؟ د رن کمانډ مونږ سره کار دا دی اټ کین اوپن ا پروګرام ویری فاسټ. یو پروګرام چې کوم دی ډېر چټکۍ تیزۍ سره ماته خلاصوي. سو دا پروګرام چټکۍ تیزۍ نه خلاصولو دپاره چې کوم کمانډ استعمالیږي نو هغې ته رن کمانډ ورته وایي. مطلب یو پروګرام پسې تاسو ډېر لرې ګرځئ نو کولی شئ چې د رن کمانډ د لارې نه ډېر په اسانه توګه سره خلاص کړئ. لکه ګورئ زه تاسو له یو څو مثالات در کومه تاسو به ډېر په اسانه سره پوه به شئ. لکه لومبۍ زه د مایکروسافټ آفس سه د پروګرامز باره کې یو څو شارټکټس تاسو له در کومه. لکه زه در کوم چې که چېرته ماته یو کس ووایي چې مایکروسافټ ورډ به څنګه خلاصېږي نو تاسو ډایرکټ چې کوم دی رن ته راشه او په رن کې ولیکه وین ورډ اینډ دین پریس انټر. وین ورډ اینډ دین پریس انټر تاسو کولی شئ چې مایکروسافټ ورډ د لارې نه خلاصې کړئ. ګورئ که چېرته تاسو اول سٹارټ ته راځئ بیا دې ځای نه ګورئ آل پروګرامز ته راځئ او بیا مایکروسافټ ورډ پسې یو ځای بل ځای دلته ګرځئ. نور هم ډېرې زیاتې طریقې دي خو دا میتھډ چې کوم دی دا لږ اسان دی. ډېر په اسانه سره د مایکروسافټ ورډ ګورئ یو ځای بل ځای پسې ګرځئ تاسو چې وایي مایکروسافټ ورډ کوم ځای کې دی. نو که تاسو مایکروسافټ ورډ خلاصول غواړئ لکه وګورئ اینډ کې چېرته پروت دی دلته نو که زه غواړم چې ډېر چټکۍ تیزۍ سره دا پروګرام خلاص کړم نو زه وینډوز کی پلس آر ومې وخه دې ځای نه او دلته ډایرکټ ورته ولیکه وین ورډ. یا ساتئ دا نمونه چې کوم ورکړي دي دا مونږ نه دي ورکړي بلکې دا مایکروسافټ ورکړي دي. او تاسو ته وایي که تاسو هر ځای کې که هغه آفس 2003 دی که 2004 دی که 2005 دی که 2007 دی که 2010 دی که 2013 دی آینده کې چې څومره پروګرام راځي د مایکروسافټ ورډ د خلاصولو دپاره به دا شارټکټ استعمالیږي به. نو ګورئ که تاسو وین ورډ ولیکئ او دا هم اوکې که یا انټر هم پریس کړه نو ګوره مایکروسافټ ورډ ډېر په اسانه سره خلاصولی شي. که زه در کوم چې سه مایکروسافټ پاور پوینټ په څنګه خلاصوم دا د آفس یو دویم پروګرام دی نو زه به رن ته راشم او دلته به ورته ولیکم پاور پی ان ټي اینډ دین پریس انټر. نو چې کله هم زه پاور پی ان ټي ولیکم پاور پوینټ برابر نشئ لیکلی نو تاسو ته به پاور پوینټ پروګرام به خلاص کړي. نو ګورئ تاسو به څو کې دا ماوس راوالی یا وینډوز کی پلس آر ووهئ رائټ کلیک کې په دې کویک ایکسس مینیو باندې د رن ته راشه او د رن نه پس چې کوم دې ځای کې ولیکه پاور پی ان ټي چې کله دا تاسو ولیکئ او اوکې هم کړو نو ګوره ډېر په اسانه سره دا مایکروسافټ پاور پوینټ پروګرام چې کوم دی ډېر چټکۍ تیزۍ سره خلاصولی شي. داسې وګورئ که تاسو مایکروسافټ ایکسل چېرته خلاصول غواړئ نو رن ته راشه او دې ځای نه ایکسل ولیکه اینډ دین پریس انټر. نو ګورئ که چېرته زه ایکسل خلاصول غواړم نو وینډوز کی پلس آر واپس چې کوم دی ګوره تاسو دا آن کې دې ځای نه او ایکسل دلته ولیکه او دا اوکې که نو ګوره مایکروسافټ ایکسل هم دې ځای نه یو په یو چې کوم دی هغه خلاصولی شي دلته. مطلب دغسې نور ډېر زیات پروګرامز دي. که چېرې تاسو ایم ایس ایکسس خلاصول غواړئ مایکروسافټ ایکسس چېرې خلاصول غواړئ نو دې رن ته راشه او په رن کې څه ولیکه ایم ایس ایکسس ولیکه اینډ دین پریس انټر. نو ګوره ډېر په اسانه او چټکۍ تیزۍ سره د مایکروسافټ ایکسس چې کوم دی هغه خلاصولی شي. نو وینډوز کی پلس آر ته راځم. ګورئ سبا چېرته ټیسټ انټرویو له تاسو ځای که نه نو په ټیسټ انټرویوز کې تاسو نه تپوس کېږي چې بھئی دا پروګرام به څنګه خلاصوم نو تاسو یو ځای بل ځای مه ګرځئ
بلکې د دې پروګرامز د لارې نه ډېر په چټکۍ او تیزۍ سره تاسو دا پروګرام خلاصولی شئ. سبا ټیسټ لاړې ډایرکټ چې کوم دی د شارټ کټ د لارې نه پروګرام خلاص کې نو ستاسو چې کوم دی د پروګرام ګرځېدو ته ضرورت نشته دی. اوس وګورئ زه مایکروسافټ ایکسس پروګرام دی د آفس خلاصو مې نو وینډوز کی پلس آر به وخمه او د هغې نه پس چې کوم دی ایم ایس ایکسس زه لیکم دې ځای نه او چې کله دا اوکې کې نو ګوره مایکروسافټ ایکسس یې ماته خود به خود راته خلاص کړه دې لارې نه. وګوره څونه ایزي طریقې سره دا خو موږ سره د آفس یو څو پروګرامز وو که دا چېرې تاسو خلاصوئ نو دې لارې نه یې خلاصولی شئ. زه راځم د وینډوز پروګرام ته. وینډوز هم شته دی که نه لکه تاسو وینډوز میډیا پلیئر چېرته خلاصول غواړئ نو څنګه به یې خلاصوئ نو ډایرکټ تاسو دې رن ته راشه او په دې رن کې تاسو کې دې ځای نه WM پلیئر ولیکه and then press enter. نو ګوره څونه آسان طریقې سره د وینډوز میډیا پلیئر تاسو خلاصولی شئ. WM پلیئر نو که زه وینډوز کی پلس آر ووخمه نو د وینډوز کی پلس آر نه پس چې کوم دی د WM پلیئر تاسو لیکئ وینډوز میډیا پلیئر به چرم نه لیکئ تاسو کلیک آن اوکې بټن نو ګوره تاسو ته وینډوز میډیا پلیئر اټومیټیکلی درکړي. نو که تاسو وینډوز میډیا پلیئر خلاصول غواړئ که نه نو دا د هغې یو اسان او یو ایزي میتھډ دی چې ون بای ون یې مونږ دې لارې نه سکولی شو دی راوستی شو دلته کې وینډوز میډیا پلیئر شو یا داسې اینی ادر پروګرام شو یو په یو یې تاسو خلاصولی شئ. که تاسو چېرته MS Paint خلاصول غواړئ که نه نو ګوره څونه آسان طریقې سره رن ته راشه او په کې ولیکه MS Paint ولیکه and then press enter or یا رن ته راشه او په رن کې ولیکه P brush and then press enter چې کوم کمانډز تاسو خوښي MS Paint ورکوئ P brush ورکوئ MS Paint Microsoft Paint په تاسو ته خلاص پې کېده ته. نو ګوره وینډوز کی پلس آر وخمه دې ځای نه یا رائټ کلیک وګوره دې ځای کې وینډوز کی پلس آر او یا تاسو د کویک ایکسس مینیو باندې رائټ کلیک کا د رن ته راشه دې ځای نه او دلته ورته ولیکه MS Paint لیکئ یا P brush لیکئ اوکې که دې ځای نه نو ګوره مایکروسافټ پینټ پروګرام چې کوم دی هغه تاسو ته خلاص کړو. داسې وګوره تاسو اینی ادر څونه پروګرامز دي زه راځم نوټ پیډ یا چېرته وډ پیډ خلاصول غواړم د دې پروګرامو دپاره رن ته راشئ او په رن کې دا پروګرام ایډ کې رن ته راشه او په کې ولیکه نوټ پیډ and then press enter ووخه نو تاسو کولی شئ چې نوټ پیډ خلاص کړئ. وډ پیډ خلاصوئ تاسو رن ته راشه وډ پیډ ولیکه and then press enter نو ګورئ تاسو وډ پیډ لیکلی شئ یا وډ پیډ ولیکه آر رن ته راشئ یا ولیکه دې ځای کې رائټ and then press enter نو تاسو کولی شئ چې دې لارې نه ډېر په اسانه سره دا وډ پیډ یا نوټ پیډ خلاص کړئ. وګورئ زه څه کومه زه رائټ کلیک کوم دې ځای نه رن ته راځم واپس او په رن کې څه لیکم همدقسې زه لیکم چې نوټ پیډ نو که زه دا نوټ پیډ ولیکم او دا مې اوکې کړو نو ماته نوټ پیډ راته خلاص کړي. که زه وډ پیډ خلاصوم وینډوز کی پلس آر مې ووخه دې ځای نه کوشش کوئ چې چټکۍ تیزۍ سره تاسو یو پروګرام خلاص کړئ یا دې ځای کې لیکم رائټ یا لیکم دې ځای نه وډ پیډ نو چې کله زه اوکې کړم نو ډېر په اسانه سره دا وډ پیډ یا دا پروګرام زه خلاصولی شم دلته یا تاسو رائټ ولیکئ یا تاسو وډ پیډ ولیکئ ډېر په چټکۍ تیزۍ سره موږ دا پروګرام ون بای ون خلاصولی شو. آن سکرین کیبورډ به څنګه راولئ تاسو آن سکرین کیبورډ چې کله زه آن سکرین کیبورډ چې کوم دی زه راوستل غواړم نو څنګه به یې زه راولم نو آن سکرین کیبورډ دپاره زه به رن ته به راشم او په رن کې به ولیکم OSK and then press enter چې کله تاسو آن سکرین کیبورډ راوستل غواړئ نو که وینډوز کی پلس آر تاسو وخئ دې لارې نه او دلته ورکم OSK نو چې کله OSK زه را اوکې کړم وګورئ دې ځای نه نو ډېر په اسانه توګه سره دا آن سکرین کیبورډ زه راوستی شم. دې ځای نه هم تاسو لیکل کولی شئ که ستاسو کیبورډ صحیح توګه باندې کار نه کوي دې ځای نه هم تاسو کولی شئ لکه سیف فار ایگزامپل وګوره اینی ادر کی یو په یو تاسو اپلای کولی شئ یا وغیره بیک سپیس انټر همغه یو کار کوي. نو ګوره آن سکرین کیبورډ تاسو راولئ دلته څونه ایزي طریقې سره نو مطلب دا چې داسې ډېر زیات پروګرامز دي په وینډوز کې هم که چېرته کیلکولیټر تاسو راوستل غواړئ نو رن ته راشه او په رن کې ورکه کیلک پریس انټر نو تاسو دا کیلکولیټر هم راوستی شئ. نو که وینډوز کی پلس آر زه ووخمه نو ګورئ که چېرته دې ځای نه کیلک ورته ورکړم وګوره کیلک څونه آسان دی بس رن ته راځه رائټ کلیک گو بیک رن او په رن کې څه لیکه دې ځای نه ورته لیکه CALC کیلک او دا اوکې کوه دې ځای نه چې کله تاسو اوکې کې هماغه کیلکولیټر پروګرام درته خلاص کړي مکمل نوم چې لیکي نه ورکوي ولا که نه درکوي. ګوره زه رائټ کلیک کوم په دې کویک ایکسس مینیو کې د کویک ایکسس مینیو ته راځم
او بیا د رن کمانډ باندې کلیک کوم او زه غواړم چې کیلکولیټر خلاص کړم نو کو کیلکولیټر زه ورکم انټر مې ک دی ماته وی وینډوز کې ناٹ فایند کیلکولیټر دا شفر خو به ته خامخا یادې ځکه دا په هر ځای کې سټینډرډ دی دا شارټ کټس دي هر ځای کې مونږ خپل باندې غلط نوم نشي استعمالولی ها کته به زرن کمانډ نه کارو مخورن کمانډ پدې خدي کته کیلکولیټر په اني وینډوز کې خلاصې کیلکوت لیکي کته کیلکولیټر په اني وینډوز کې کاغه وینډوز 2000 دا کاغه وینډوز 2003 دا ک ایکس پی دا ک 7 دا ک 8 دا ک 10 را روانه دا کیلکولیټر د پاروم دا سیم نوم دی دا ولی معیاري نومونه دي سټانډرډ دي معیاري دي دی وجنه معیاري دي چې بای دا هر ځای کې یو شان دي مو سره نو ډیر په اسانه سره وګورئ چټکې دي سره 1 by 1 دا معلومات ګورئ یو په سٹارټ کې وګورئ شاباس په سٹارټ کې لکه زه سٹارټ منیو تراشم نو دلته خو ته ارس لیکل شي زه ته چې کیلکولیټر ټول لیکم دا په خپل سرچ راشي کیلکولیټر لیکم نو ماته کیلکولیټر اولی کې خبر نشته کم څه خلاصې کیلکولیټر دې زنه وګوره ټول دی کنه دا لیکل تا بس برابر نوم لیکل شي هاف نوم هم لیکل شي کیل نو ګوره به کیلکولیټر ک کیلنډر سره پکار دی زه میرا کیلکولیټر راته کیلکولیټر دې زنم کولی شي یا تاسو ګوره وینډوز کی پلس ډبلیو کنه وینډوز کی پلس ډبلیو ته چراشي نو پای کې تاسو را سیټینګ دی ایوریویر دلته وته اني نیم وته ورکول شي کیلکولیټر یا زه کوم چې سه لیټر به تو لیکم لیټر اخر نوم مې وته لیکم نو ماته لیټر آټو سیلز اینڈ بلا 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 ماته I can't do that کیلکولیټر په خپل تر درکې وکسره پکار دی نو مطلب دا دی چې دا هغه یو اسانه یو ایزی میتھډ دی ډیر اسانتیاوي سره موږ دا هر څه په یو کارول شو نو په سرچ کې خو ته اني نیم لیکل شي خو پرن کې به هغه نوم لیکي کم چې مختص شوی دی دا غي لپاره مایکروسافټ وی چې دی نوم نه بغیر بل څه تاسو نشي لیکلې نورند لپاره ځکه موږ زیات کړدا کمانډ استعمالو مخکې شوه بس کنه آسان دی خو څه نشته بس دی